دا عرفی د ورځې باره کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیشنګوئی فرمایلی ده صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر سنة التي قبله وسنة التي بعده. محمد رسول الله فرمایي زما په الله دا ګمان دی چې د عرفې د ورځې روژه د تیر شوي کال او دارنګې د راتلونکي کال د ګناهونو کفاره ګرځي. صحیح مسلم کې دا حدیث ده. نو ای زما ورونو، رب العالمین داسې سخي ذات دا چې زمونږ او ستاسو دپاره داسې چانس راکړی ده که بالفرض و تقدیر دنیا کې څوک درته ووایي چې ستا تیر قرضونه او دارنګې راتلونکي د کال ټول قرضونه په یو ورځ باندې معاف کېږي، فلاني ادرس ته راشه. ټول خلک به قطار کې ولاړ وي، هر سړی به کوشش کوي چې زما نمبر مخکې سي او زما قرضونه خلاص شي. نو ګناهونه داسې دي په موږ باندې انبار دي، موږ باندې بوج دي، موږ شپه ورځ ګناهونه کوو، شپه ورځ خطاګانې کوو. نو رب العالمین زموږ د خطا د لرې کولو د ازالې دپاره داسې ورځ راویستلې ده چې هغې ته یوم العرفه ویلی کېږي چې د دې ورځې په وجه باندې رب العالمین د انسان د تیر کال او را روان کال ټول ګناهونه معاف کوي. ځکه خو دا ورځ شیطان باندې ډېره درنه تمامېږي، ډېره غصه شیطان ته ورځي. ټول کال شیطان ور باندې خواري کړې وي، ګناهونو ته ترغیب ورکړی وي، انسان یې د ګناهونو کې راګیر کړی وي. رب العالمین رحمت او دارنګې د رب العالمین څخه دومره زیاته ده چې د انسان ټول ګناهونه د هغه په یوې ورځې سره معاف کوي. لږ تنده او لږ لوږه تېرول د ټول کال ګناهونو د لرې کولو او دارنګې د هغې د معاف کولو سبب ګرځېږي. نو خپله هم دا روژه ونیسو او د نورو دپاره هم ترغیب وچلو چې رب العالمین موږ او تاسو نه قبوله کړي.